قدرمنو لیدونکو ډیره موده پس بیا هم سلامونه. هر چیرته چې خوشحاله و آرامه اوسئ. دغه د ژمی راغی. دلته په دې رستوران کې، افغان رستوران کې ناست یم، پراګ کې. هلته د احمد ظاهر په غږ باندې کسټه ده یا ویډیو ده، وایي شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه، د اوبو په شان بهیږي دریغه دریغه. واقعیت چې عمر تیریږي او څوک هغه خواږي یا مثلا خوشبخت انسانان هغه دي چې د ژوند د هر لمحې نه، هر لحظې نه فایده واخلي. د وطن په یاد راغلم دلته. وطن مې ډیر زیات یادېږي. خدای د وطن آباد لري. نن چې راتلم عامر ویلي وای نن خو د چپلي کباب ورځ ده. نو ما په افغانستان کې یوازې په جلال آباد کې، کابل کې مې نه دی خوړلی، ولې هوا ډېره زیاته یخه ده. هلته مې د ادم خان کباب خوړلی. واقعا خدای د ادم خان ته صحت ورکړي او ژوندی دي وي چې بیا لاړ شم او کباب یې وخورم. او پېښور کې جلیل کباب و، همداسې پېښور کې مې واقعا جبلي کباب ډېر زیات خوړلی دی. هغه مزهداره دی. خو چې ژوند انجای کوي، هر چیرته چې وي کینه. وطن ډیر ما یادېږي. په وطن په قدر باندې پوه شئ. وطن سره مینه کوئ. په مسافرۍ کې، بهر ملکونو کې، یعنې وګورئ یو خاص ساده چپلي کباب ته د یو افغان زړه کېږي، خو هغه ډیر مشکل سره پیدا کېږي. نو تاسې د وطن هره لحظه، آب، اوبه، هوا، خلک، خاورې، بوټي ډیر قیمتي دي. خوشحاله و آرامه اوسئ. په دې راغلم چې تاسو ته بیا ویډیوګانې کوم ښایسته ځایونو څخه، مختلف، یا د کیسو یا د شعرونو. او د یو وقفه چې راغلې وه، هغه کسان چې ما سره مینه لري، د غږ سره مې مینه لري، ویډیوګانو سره مې مینه لري، د هغو نه ډېره بښنه غواړم. نو دا ژوند دی. بس خوشحاله و آرامه اوسئ. غزل درته وړاندې کومه. راوځه د چوکاټ له دې تصویره راته ګوره، په شوخو شوخو سترګو کې شریره راته ګوره. چې سر پورته کوم د سر قاتل سره مخ کېږم، غورځېږم له ګړنګه زما پیره راته ګوره. کم نه یم په سیالۍ، نه په هستۍ، نه په مستۍ، شمله مې لکه ستا هسکه پامیره راته ګوره. رقیب لکه پیری چې زه یې وژنم رانه ورک شي، رقیب لکه پیری چې زه یې وژنم رانه ورک شي. والله دا معامله ښکاري ګمبیره راته ګوره. که ستا له لاسه ووتم نهنګ راته ولاړ دی، رڼو اوبو کې ګرځم ماهیګیره راته ګوره. له ما نه سترګې واړوه شرمېږمه قسم دی، له تا نه هم غریب یمه فقیره راته ګوره. له سترګو نه یې پوی شومه امیره راته وایي، له سترګو نه یې پوی شومه امیره راته وایي. لالیه ګلالیه دل پذیره راته ګوره. راوځه د چوکاټ له دې تصویره راته ګوره، راوځه د چوکاټ له دې تصویره راته ګوره، په شوخو شوخو سترګو کې شریره راته ګوره. افغان رستوران دی، کابل رستوران په نوم باندې دی، پراګ کې د ډېرو کلونو څخه دی. لږ وخت زه 14 کاله مخکې راغلم، دا رستوران دلته و. او یو ورځ یو ښه ښایسته راپور پرې جوړوم. دا قابلي پلاو یې ډېر ښایسته دی، همدارنګه ډېره ښایسته داسې، یعنې تاسو ګورئ غوښه یې ډېره زیاته نرمه ده. تاسو ګورئ په قاشقه باندې غوښه یې جدا شوله. او کباب هم ډېر ښایسته دی. ډوډۍ هم همداسې په خپله سره پخوي، داسې وطني ازبکي غوندې ډوډۍ ډېره مزهداره ده. نرخ هم ډېر زیات ښه دی. یعنې دلته راځو د وطن مینه، خاص کر دې ته راځو چې دلته د افغانه میرمن چې دا رستوران ته دی او خاوند یې نن نشته دی، د باندې چېرته کار ته تللی، نو دې سره خبرې کوو، هم ګټه ورته رسېږي، هم د مونږ ساعت تېرېږي، او هم یو کومک کېږي د مونږ د یو خپل هېوادوال سره. په دې کې تاسو ته ډېر سکون درځي چې تاسو کله یو بل چاته ځئ په شوق باندې او هغه سره مرسته کوئ او احسان هم نه پرې باندې کوئ. بس زه به ډوډۍ وخورم.